Abbas Khan, their king, Shehzad Noor, چرته رور روان یم قربان داسې کور خواته روان یم. ښه سلیمان واچوي یار تا ته ما وی نمبر راکا. نمبر یار نمبر باندې به څوک راځي په فیسبوک باندې ګپ لګوئ که نه یار. فیسبوک باندې درته کمنټ کوم میسیج وکړئ ریپلی درله درکومه قربان. کم ځي د برو زه خو کور ته روان یم قربان او دا ایټلي ده. او سلام وروره ته زمونږ میسیج نه وایې ولې نه وایم قربان دا څه دی یا لکه دا څه کې بس ګرځمه قربان څه به وکړو یار. عمران خان څنګه یې او امیر دې څه کو ښه یم شکر دی ستاسو دواګانې. امیر خان چې دی کور کې دی زه بار یم. سلام علیکم السلام. عظمت دې څه کو عظمت خان هم کور کې دی او زه ګرځمه چکر یې وامه. ښه دی څنګه لیکل کړي زه خو په دې پوه نه شوم په دې لیکلو. ښه چېرته یې والکه عمرانه بس ګرځم قربان روان یم کور ته. نمبر کانټیکټ به پر نور چیت. ښه صحیح ده. سلام تا د ما ته نمبر راکا نه. ښه نمبر ته په دغه میسیج کوئ که نه یار په څه وایي ورته پیج کې مسنجر باندې میسیج کوئ که نه جواب در کومه قربان. عمران خان څنګه یې ښه یم شکر دی. برو څنګه یې ښه یم شکر دی ستاسو دواګانې دي. خان ګوډاګي را لیږلي تینکس مننه. ښه مل وایي چېرته روانې نو زه داسې روان یم چکر له خو نه خو کور ته روان یم چکر ورته نه شم ویلی کور ته روان یم. سلام وروره وعلیکم السلام. عظمت ستانه لار دې کو نه ستا سره یې عبدالله یار هغوی ټول ما سره نږدې نږدې دي لږ لرې لرې پاتې کېږو لږ لږ نږدې نږدې بس هفته کې روز میلاویږو ملاقات کېږي. پاکستان کله لاړې؟ پاکستان نه خو زه راغلی یم زما خو یو میاشت وشوه. ښه سلام ورور وعلیکم السلام. سلام جی تاسو څنګه یې ښه یم شکر دی ستاسو دواګانې دي برو څه کې نو بس روان یم چکر یې وام. ایون تینکس مننه. سلام علیکم السلام. او ښه ماشاءالله ماشاءالله تینکس مننه. عدنان وی سلام علیکم السلام په خیر حال عدنانه. واتساپ نمبر راکا. واتساپ نمبر دی پیج کې پروت دی راویخلی او میسیجونه پې وکړئ راته. السلام علیکم السلام په خیر رالی ویلکم درته وایو. پیج ته ورننوځئ دی کې زما واتساپ نمبر پروت دی په هغې میسیج وکړئ او السلام علیکم السلام. ښه how are you? I'm fine شکر الحمدلله. های های په خیر په خیر.
ته ولې جواب نه راکې؟ ولې نه جواب در کومه قربان وایه څه خدمت وکړمه. السلام علیکم. السلام خان های بخیر. سعید حسین هلکه حالته های بالکل خیر دی، شکر دی، حالت ښه دی، شکر دی الحمدلله. برو مالا په ټیک ټاک کې ویډیو جوړه کا خاط میسج وکړه قربان درله به جوړه کړم. بیا زه هغه فیسبوک والا یم، مې ویډیو راته جوړه کړه درله به جوړه کړم. وایي چې نعمت وایي چې عظمت چېرته دی؟ عظمت کور کې دی قربان. ستړی شوم یار. فیض وایي چې سلام علیکم. السلام. او خوشحال وایي جاني څنګه یې؟ ښه شکر دی، ستاسو دعاګانې دي. دومره تیزې کمنټې روانې دي کې خلک بیا ګیلې کوي یار وي ته نومونه نه وی او صرف کمنټې وی، نو دې کې څنګه نومونه اخلي؟ تاسو اخر په تاسو باندې انصاف زه، نو دې کې زه څنګه نومونه واخلم؟ ښه ما تا نه د ما تا نه د څنګه کمنټ کې؟ زه والله که ستاسو په کمنټ باندې پوه شم چې تاسو وایي. ښه مروی سلام علیکم. السلام حاوی هلو جی کیسے ہو؟ شکر الحمدللہ خیمہ، تاسو دعاګانې دي، د الله پاک کرم دی. ها وی عمران بھائی څنګه یې؟ شکر دی. وی سلام علیکم. السلام په خیر راغلی. ها مونږه میسج دی ونه کو تو دا څه دی ومې کته قربان وای وروره خیر دی. ها ما ته چې کوم ملګري کمنټ کوي دغه دي دغه میسیجونه چې کوي په پیج کې، نو هغه ما ته دا دي را روان دي، ښه یې راته بره نوټیفیکیشن راته راځي، خو کال مه کوئ پلیز. لا ها اجمل جانی وی چې عمران په لار سره ستړی شوم. زه ستاسو کومه دومره تیز چې کمنټ دومره تیز وی نو نه کېږي که نه یار. هم ډېر ته په ټیک ټاک څومره میسیجونه کې په ټیک ټاک باندې قربان، ټیک ټاک باندې چې کم میسیجونه کېږي هغه ما ته نه راځي. صحیح ده قربان. ټیک ټاک مسنجر چې دی هغه زما بند دی، نو لکه داسې حساب دی چې ما سره څوک دغه کوي ټیک ټاک باندې میسیج کوي نو نه راځي. کمنټ کوئ په ویډیو باندې نو بیا راځي هغه. ها وایي که نه چې ابراهیم سلام دو پیرې سلام را لېږلي. وعلیکم السلام برو څه حالات دي؟ بالکل خیر دی، شکر دی، ستاسو دعاګانې دي، بس دغه دی حالات تاسو یې نه بس روان یو په لاره کې. څنګه چل دی عمران؟ ښه شکر دی، خیر دی الحمدلله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا کم ځای دی؟ دا اټلی دا قربان. وی های جانی های په خیرونه. رحمت الله کمنټ بره راغی د دغه واتساپ په دغه باندې څه وایي ورته پیج کې میسج راغی په مسنجر باندې. ښه سلام څنګه یې صاحب؟ ښه شکر دی الحمدلله د زړه سره. عباس وی چېرته ځې برو؟ قربان روان یم کور ته، ټرین سټیشن خواته روان یم، داسې په مزه وځم به کور ته. یار جواب راکا پلیز. دا واخله جواب علی خان قربان. بیا دا ملګري وایي چې دا کم ځای دی، نو دا اټلی د قربان ودینه سیټي ده. ښه دا وګورئ نن د ګن شپه ده، ټولو خلکو ګندونه رېستي دي، بار ایښي دي،
او بس دا به بیګاله به ګاډې راځي او دا بوډۍ وګوري هغلته هم ټول ګندونه پراته دا به بس ګاډی راشي او ټول به یوسي د شپې سهار به دا لاره صفا سوتره پرته وي خلک یې جمع کوي او بس 2 ورځې 3 ورځې پسې چې دی بار ږدي او بس بیا د شپې ګاډی راځي غرب کې وخیږي او یو پکې یار دغه مه رالیږي نمبر یې په موبایل باندې زما وټساپ چې دی نمبر په دې پیج کې پروت دی او په هغې میسج وکړئ او یا دې پیج کې چې دی میسج وکړئ راته ښه او پلیز د یو ملګري مخې سره کمنټ وکړو دغه په پیج باندې میسج وکوي سلام او وي یو تپوس کوم نو پلیز هر څه کوئ خو د یورپ د راتلو باره کې رانه تپوسونه مه کوئ چې دې ته به څنګه درځو یورپ ته او دا لار راته طریقه وښایه او دا به څه حسابي پلیز د دې شي تپوس مه کوئ یار بیا به لږې کمنټ ووایم یو خفه کېږئ مه په کمنټو نه ویلو باندې ځکه چې سړی روان وي که نه نو یو یې ساه ګډوډه کېږي نو کمنټ نشي ویلی او بله خبره دا چې ډېر زیات موبایل خوځي نو د هغې د وجې هم کمنټ نه ویلي کېږي او ولې دا کار دې اوس چوټي شوه که نه نه قربان د کار خو زما وختي چوټي شوې ده زه دلته لږ راغلی وم یو جهانګیر خواته جهانګیر سره مې لږ کار و نو هغه سره مې لږ کار و نو هغه له راغلی وم او اوس ترې نه راواپس شوم بس زه واپس اوس خپل کور ته روانه یم او بله خبره ده چې سم نه مړه څه خبره مې اوس رانه هېره شوه دا خبر چې څه مې وې ملک هم چې دی په دغه باندې میسج وکړه پرېږده ښه وی مره ریپلی ولې نه راکې نو دلته لایو یم نو ریپلی به څنګه درکړم قربان ډېر ضروري کار مې دی نو میسج وکړه قربان درته به جواب درکړم انشاءالله چوټه هلک عموم دغه وکړه میسج انشاءالله چې دلته نه فری شم لایف نه نو بیا به جوابونه تاسو له درکومه سلام جی وعلیکم السلام وایه که نه څه ووایم قربان الکه ویزا را بیا وی ویزا راولېږه مخې سره یې د ویزې قصه شوه سلام علیکم السلام سلام زما نوم واخله ها حسن خان او دغه دی وامې غشته بس قربان ها جواب راکه سلام علیکم السلام السلام علیکم مهربانی الله عزت کا تاسو به وایئ چې څه خوشو تشو کوڅو کې روان دی خو اصل کې خبره دا ده چې دلته همداسې فضول خلک نه ګرځي د شپې بس چې چوټي شپه وي نو بیا ښه غوبلي لکه اوس د اتوار په شپه او د هفتې په شپه باندې ښه غوبلي دلته نارمل ورځو کې به ټول خلک کورونو ته تلي په وخت باندې وده کېږي ځکه چې په سبا کار لځي نو ځکه څوک نشته بس چې کمو خلکو څه کارونه یې هغې روان دي په لاره کې نور هسې فضول خلک نه ګرځي ښه هو ښه عظمت خان کوم ځای کې دی عظمت خان به په کور کې وي قربان
جی دا کوم ځای دی؟ دا ایټلی د قربان ودینا سیټي د ایټلی. ملګرو زه به انشاءالله بیا لایو راشم، بس زه مخامخ ټرین سټیشن ته ورنږدې یم او زه ځان له ټیکټ میکټ راخلم، بیا لایو راځم که ټرین ته وختم نو بیا به ګپو لګو. او اوس به زه دا خپل لایو سر ته ورسوم، نو ستاسو دا لایو کتلو ډېره مننه او بیا به لایو راشم انشاءالله، بیا به ګپ شپ لګو. ماشاءالله ډېر کسان ناست یار، 300 نه برابر کسان ناست نو ډېره مننه ټولو او الله په